د بدخشان ولایت مسؤلین د پاکستانی ملیشو له لورې د افغان ولسی وګړو تر موخې لاندې راوستو په خبرګون کې وایي چې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې څخه د هر ډول دفاع لپاره چمتووالی لري. نیروهای امنیتی افغانستان خصوصا ولایت بدخشان نیروهای سرحدی ما بسیار با یک تجهیزات مکمل و با یک روحیه قوی در مرزها آمده هستند و توان هر گونه دفاع از ولایت بدخشان را دارند و دفاع میکنند. انشاءالله العزیز هیچ کمبودی ندارند و هیچگاه دشمن متجاوز هم از سرحدات بدخشان وارد عمل شدن نمیتوانه. له دې سره د دې ولایت اوسیدونکو هم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په اعلانولو سره وویل چمتو دي څو د اسلامي امارت مجاهدینو ترڅنګ څنګ په څنګ له وطن څخه دفاع وکړي او د هر یرغلګر په وړاندې ودرېږي. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به خودتان بهتر معلوم است که در سنگرهای داغ علیه پاکستان آماده هستند، ولی با تاسف پاکستان با بسیار بی‌شرمانه علیه مردم بی‌دفاع در هر نقاط اینا حمله ور شدند و مردم بیگناه را در این ماه مبارک رمضان به خاک خون کشیدند که از طرف مردم افغانستان این را بسیار زیاد ما رد میکنیم که این موضوع نه انسانیت است و نه موضوع در حقوق دنیا جای داره. رژیم نظامی پاکستان یک نقطه ضعفش نشان میده و نمیتونه در مقابل مجاهدین امارت اسلامی ایستادگی کنند. مردم بیگناه ما را شهید ساختن، دیگه مردم ملکی ما را شهید ساختن بیشتر. دیگه یک کار بد و زشت است که در ماه مبارک رمضان یک از امارت اسلامی از مجاهدین ما خیلی سپاسگزار هستیم که ایستادگی کردند در مقابلشان و ما حمایت میکنیم ازشان. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد دفاعي ځواکونو د پاکستاني ملیشو د بریدونو په غبرګون کې د رد الظلم عملیات ترسره کړل او د ډیورند فرضي کرښې پورې غاړه پاکستاني ملیشو ته درنه مرګ ژوبله واړوله.